یو دوه اصطلاحات زده کوو. اکثره دلته چې موږ چا سره ویو موږ ته وایي یو دوه اصطلاحات استفاده کوي. وایي دلته وګورئ یا وګوره په الماني ژبه داسې وایي شاو مال هیر، شاو مال هیر. که وایي یو نظر وګورئ، یو نظر ما ته وګوره، بیا داسې وایي شاو مال ناخ، شاو مال ناخ. دوستانو دا اصطلاحات دي چې ما ته هم نن په کار کې استفاده شوي دي. که موږ وایو ته ولې ما ته نه ګورې، ته ولې ما ته نه ګورې، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوی جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. دوستانو په المان کې موږ یو لغت لرو ترمین. ترمین هم ده، ترمین هم ده. په عامه اصطلاح کې موږ په پښتو کې ورته ملاقات وایو. وایي ملاقات به کله وي، په الماني ژبه داسې وایي wann ist der Termin، wann ist der Termin. د مثال په طور زه وایم د جون په 14 یو مثال ورکوم. د جون په 14 بیا داسې وایو am 14. یونی، ام 14 یونی د جون په 14. که موږ بیا چاته وایي څو بجې، ترمین یعنی څو بجې. دغه یو اصطلاح یا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو درې اصطلاحات او جملې زده کوو په الماني ژبه کې. وایي مسخره کول یا ټوکې کول. دوستانو ټوکې کول او مسخره کول یوه معنا ورکوي دلته لوستش مخن، لوستش مخن، مسخره کول، ټوکې کول. که موږ چاته وایو ته ډېر ټوکي یې، ته ډېرې مسخرې کوې، ټوکې کوې، په الماني ژبه داسې وایو du bist so lustig، du bist so lustig، ته ډېر ټوکي یا مسخرې کوې. که موږ وایو زما ټوکي انسان خوښیږي، ګپ شپي انسان زما خوښیږي، په الماني ژبه دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. د مهم اصطلاحات او جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. په یو چا خندل یا چا پورې خندل په الماني ژبه باندې دا اصطلاح داسې وایو jemanden auslachen، jemanden auslachen، په یو چا خندل. موږ وایو خلکو باندې مه خنده یا خلکو پورې مه خنده، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو lache die Leute nicht aus، lache die Leute nicht aus، خلکو پورې مه خنده یا خلکو باندې مه خنده. دوستانو دغه جمله دا تاسو په کمنټ کې ولیکئ. ولې ته ولې خلکو پورې خاندې، ته ولې خلکو پورې خاندې، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ.